د لیکوال ګرانو مینوالو سلامونه او احترامات. کتونکو نن را سره د بونیر یو زلمی شاعر یو زلمی لیکوال موجود دی. د هغوی نه به د پښتو د لیک لوست په حواله باندې او د شعر او ادب په حواله باندې یو دوه خبرې تپوس کوو چې زموږ د پښتو د لیک لوست کم تحریک چې روان دی هغې ته په کم نظر باندې ګورو. منیر صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایم. ډېره مننه ستاسو کومه چې ما نن وخت راکړو ژوندی اوسئ. منیر صاحب دا راته ووایه د پښتو د لیک لوست یو طریق موږ په سوشل میډیا باندې تر ډېر وخت نه چلو چې د پښتو د لیک لوست چې دی د عام شي او زموږ نوی نسل چې دی د پښتو نه چې کم لرې پاتې دی چاله چې د پښتو لیک لوست نه ورځي هغو ته یې ورسو او هغو لیک لوست چې دی هغه عام کړي هغو په خپله باندې هم زده کړي لیکل هم شروع کړي او لوستل هم شروع کړي. دې ته تاسو په کم نظر ګورئ؟ نو بس الله دې وکړي چې ستاسو دغه تحریک کامیاب شي او بل خو سوشل میډیا زما په خیال چې د دې شیزونو نه خلک ډېر لرې ساتلی دی نو که ستاسو په وجه باندې دغه خلک دې طرف ته بیا راشي او لیک لوست وکړي نو زما په خیال چې ډېره پیدامنه به ثابته شي. بل جی د سوشل میډیا نیگیټیو او پازیټیو کوم اسپیکټس چې دي نو نوی نسل چې زموږ د پښتنو کم دی هغوی ته به څه پیغام ورکوو چې سوشل میډیا د ځان دپاره څنګه استعمال نو سوشل میډیا خو دا زه ډېره کومه دا خبره چې پوخا که زما پیغام چاته نه رسېدو نو ماله به چاکورج نه راکوو. اوس زما سره خپل چینل دی په خپل کور کې په خپله کمره کې په خپل کټ کې زما سره چینل دی نو پکار ده چې مونږه د دې نه د دنیا ټولو خلکو ته دغه میسج خور کړو چې زه منپسند یم. ما سره کتاب دی ما سره قلم دی دا قلم والا تصویر چې تاسو وینئ دا زه یم خو دا ټوپک والا دا زه نه یم. نو ډېر په اسانه باندې دنیا ته مونږه ځان سپینولی شو خو پکار ده چې په دې کار هم وشي نو زما په خیال چې ډېر د کار دغه د وخت دی چې یاره یو کار به ډېر زیات کار به په ډېر لږ وخت کې وشي او دنیا به موږ وپېژني چې پښتون دی دا امن پسند دی دا مینه ناک دی دا دهشتګرد نه دی. نو زما په خیال چې پکار ده چې د دغې دپاره موږ سوشل میډیا استعمال کړو. مولانا جي خو د شعر او ادب په حواله باندې به کتونکو ته څه پیغام ورکوئ؟ نو شعر خو بس داسې شعر دی واوري چې څه معنی وي. نور خو د اوسه پورې چې کومې سندرې چلېدې کم میوزیک و کم اوازونه و نو اوازونه خو زما په خیال چې ډېر ښه خو شعر ورسره نه و سندره ورسره نه وه بس چې څه به یې ویل د هغو خپله خوښه وه. اوس خلک مشاعرې کوي دغه شاعران لایو اوري نو زما په خیال چې ډېر تبدیلي راغلې ده. اوس خلک ډېر په ادب مین دی او ډېر ښه په شعر باندې پوهېږي او ډېر ښه شعر وایي هم. ډېره زیاته مننه زموږ کتونکو ته زموږ د لیکوال چې کم ویورز دي کم چې ګوري تاسو اوس هغوی ته به د خپل طرف نه څه ډالۍ کوئ د غزل په شکل باندې د نظم په شکل باندې؟ نو شعرونه خو ما ډېر وي په دې پروګرام کې خو دغه څو شعرونه دي پوره غزل خو نه دی چې لکه سړي ته چې په شته سترګو کې لار نه ښکاري ما ته دا ستا د خولې اقرار هم سم اقرار نه ښکاري. سړي له زړه خوري خو جانانه څوک پرې نه پوهېږي دا محبت اډو دی خلکو ته سکار نه ښکاري. سړي له زړه خوري خو جانانه څوک پرې نه پوهېږي دا محبت اډو دی خلکو ته سکار نه ښکاري. په هغه زوړ خوند د چینار څوکې ته مخېږه نور زموږ د کوره د زړه سره اوس چینار نه ښکاري. زه د خپل زړه زخم په خپله هم ګنډلی شمه خو په دې توره شپه د ستنې سوم او تار نه ښکاري. په خدای قسم دی چې په دې سړي غذا کېږي خو د کلي خلکو ته جانانه ګنهګار نه ښکاري. زه د ژوندون د بلا سختو نه تېر شوی یم ما ته دیدار ښکاري دیدار ښکاري خو دار نه ښکاري. ډېره زیاته مننه د وخت راکولو ډېره مننه.